شوائب النقص والسمات والصلاة على نبيه المؤيد بساط حججه وواضح بينات وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه هداة طريق الحق وهمات. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك وعليك. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام او د مسلک اهل سنت والجماعت سره تعلق لرونکو دغه علاقې ډیرو غیرتمندو په دین مینو مسلمانانو ورونو، زموږ او ستاسو دغه نوی جلسه او پروګرام چې د قرآن مجید د تفسیر او د ماشومانو د ناظري او د حفظ ختمونه شوي دي، د هغې تقریب دی. محترمو مانه مخکې لوی لوی علما مشایخ هغوی تاسو ته په دغه موضوع باندې تفصیلا قیمتي مدلل خسته خسته بیانونه کړي دي. د وخت په مناسبت سره څو معروضات گزارشات په خپله موضوع باندې عرض کوم. محترمو، قرآن مجید د الله رب ذوالجلال اخرنی کتاب دی. زموږ عقیده ده الله رب ذوالجلال څلور کتابونه او د دې سره آسماني صحیفې نازل کړي وي. هغه کتابونه تورات، زبور، انجیل او د دې سره څه صحیفې وې، د هغې نه پس په آخره کې الله قرآن مجید نازل کړی دی. نن محترمو په مخ د ځمکه باندې که تاسو وګورئ په دغه تمام آسماني کتابونو کې صرف قرآن مجید په خپل اصلي شکل کې زموږ سره محفوظ موجود دی. په کم شکل کې چې دی د لوح محفوظ نه آسماني دنیا ته راغلی و، د آسماني دنیا نه بیا په 30 کاله کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لږ لږ نازل شوی و. هغه کتاب باندې 1400 کاله زمانه تیره شوې ده، لیکن نن هم دی په عینه په خپل اصلي شکل کې موجود دی. او زموږ عقیده ده دغه کتاب به تر قیامت د سبا پورې په خپل اصلي شکل کې محفوظ وي انشاءالله. کله کله محترمو د سړي ذهن کې اشکال راځي، تورات هم د الله کتاب دی، زبور هم د الله کتاب و، انجیل هم د الله کتاب و، قرآن مجید هم د الله کتاب دی. بې څه وجه ده تورات، زبور، انجیل کی تحریف شوی دی، لفظي تحریف پکې هم شوی دی، معنوي تحریف پکې هم شوی دی. هغه په خپل اصلي شکل کې نن په مخ د ځمکه باندې نشته دی. قرآن مجید په خپل اصلي شکل کې موجود دی. ذهن ته اشکال راځي، آیا تورات، انجیل، زبور د الله کتابونه نه دي؟ قرآن صرف د الله کتاب دی. که دا څلور واړه د الله کتابونه وي بیا هغه محفوظ ولې نه دي؟ دا محفوظ ولې دی؟ محترمو، دغه یو مستقل عنوان دی. موږ خپل متخصصین د تخصص طلباو ته په تقابل ادیان په عنوان کې 15 وجوهاتو سره په دغې باندې تفصیلي بحث کوو. خو محترمو، زه هغه تفصیل ته نه ورځم، صرف دغومره ستاسو ذهن ته راچول غواړم چې چونکې زموږ عقیده دا ده موږ په تورات هم ایمان لرو، موږ په انجیل زبور هم ایمان لرو. دا زموږ عقیده ده. تورات هم د الله کتاب دی، انجیل او زبور هم د الله کتاب دی. زموږ د دین بنیاد د چا په تعصب باندې نه دی. موږ ته الله رب ذوالجلال واضح حکم کوي، قولوا آمنا بالله وما انزل الینا وما انزل الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسی و عیسی وما اوتی النبیون من ربهم. مسلمانانو تاسو ښکاره اعلان وکړئ، ورته ووایئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې چې کوم کتابونه راغلي دي، څومره انبیا راغلي دي، مونږ په هغې باندې ایمان لرو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کومه وحي راغلې ده مونږ په هغې باندې ایمان لرو. زمونږ عقیده دا ده د انبیاو په دغه سلسله کې د یو نبي نه انکار هم کفر دی، او د کتابونو په دغه سلسله کې د یو کتاب نه انکار هم کفر دی. مسلمانانو ورته ووایي لا نفرق بین احد من رسلی،
مونږ د انبیو په منځ کې د فرق قایل نه یو، مونږ د تفریق قایل نه یو. مونږ دا خبره نه کوو چې زه موسی علیه السلام منم عیسی علیه السلام نه منم. مونږ د عیسیانو په شانتې هم دا نه وایو چې زه عیسی علیه السلام منم محمد رسول الله نه منم، ځکه زمونږ د دین بنیاد د چا په تعصباتو نه دی. مونږ تمام انبیو باندې ایمان ضروري ګڼو، مونږ په تمام کتابونو باندې ایمان وایي که نه چې په ټولو انبیو باندې ایمان. الحمدلله زمونږ د دین بنیاد د چا په تعصب نه دی. او دې سره یوه خبره بله م اضافي وکړم، زمونږ د مذهب بنیاد هم د چا په تعصب او دشمنۍ باندې نه دی. الحمدلله په زور ووایه الحمدلله. ځکه یوه ډله هغه ده د هغوی د مذهب بنیاد هم په تعصباتو باندې دی. تعصب د امام ابو حنیفه رحمه الله سره دشمنی د حدیثو سره، دشمنی د امام صاحب سره انکار د حدیثو. او اوس خو عجیبه ذهن جوړ شوی دی، تا خواله به راشي دشمنی د امام ابو حنیفه رحمه الله سره انکار د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثو. زمونږ د علاقې یو عالم دی، ما ته قصه کوله، ویل مونږ چلې ته تلي، ویل پنجاب کې یو جومات کې د دیو جومات کې ویل مونږ مل وخت و، نو دیو ته یو ټکی ور یاد کړی، ته ورته حدیث وایه، نو مشر کشر ته یې دغه ورځې کړی دا خو ضعیف دی، دا خو ضعیف دی. ویل ما سره بحث راغی، د ماشومان چوپ کوي، تاسو چوپ شئ، ټول خلل اچوئ خبرو کې، توجه شته ستاسو؟ توجه شته؟ دی وایي مفتی صاحب دی، ما ته وایي د جومات کې ما نه یو کس تپوس وکړو چې تاسو امام پسې ودرېږئ سورة الفاتحه نه وایي، مونږ قرات نه کوو امام پسې. ما ته وایي چې ولې نه کوئ؟ ویل ما ورته د قرآن آیات ووایو، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. ویل هغه طرفه ما ته څه وایي؟ یہ تو ضعیف ہے، تاسو هم په دغې پوهې نه شئ. ما ته وایي دا خو ضعیف دی. ما ورته د الله بنده قرآن آیات درته وایم، د قرآن آیات کې ضعیف نه وي، دا ټول قطعي ثبوت دي. د غریب قاری حنیف سے مشهور خطیب تیر شوی دی د ملتان، ویل جومات کې ناست وم وهابیان راغله، ویل چې دوی راغله، ویل ما سره بحث شروع کړو قرات خلف الامام. ما ته امام پسې فاتحه نه وایي؟ ویل ما ورته حدیث شروع کړو، من کان له امام فقرات الامام له قرات. بیا شروع شو، وایي یہ تو ضعیف ہے، بل مې ورته شروع کړو. بیا وایي دا خو ضعیف دی، ویل بل مې شروع کړو. ویل مړه لسه حدیث مې ویل زه چې حدیث ویم دی وایي دا ضعیف دی. ویل مبتدیانو ته مې چې د الله بندګانو دا څومره ظالم خلک دي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث ورته ضعیف ښکاري، خپل ځانونه ورته قوي مضبوط ښکاري. ویل چې هغوی پیزارو طلاق له دا سټ ته ورله ونیوه که نه، نو بیا یې سړي په بنډه کړه. یاد ساتئ زه په مسله بحث نه کوم، خو دومره درته ویم مونږ امام پسې قرات نه کوو. وجه څه ده؟ قرآن دلیل دی، احادیثونه دلایل دي، هغې ته نظم دومره درته ویم. تاسو ګورئ د معراج په شپه باندې امام څوک و چې انبیاو امامت یې کوو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم. څوک و؟ مقتدیان څوک و؟ انبیاء کرام علیهم السلام. نسائی شریف جلد 145 کی حدیث موجود دے، در رحمانی چاپ کی حدیث قدسی دے. سورة الفاتحه هغه سورت دی چې د نبی علیہ السلام نه مخکې بل یو پیغمبر نبی ته الله نه دی ورکړی، هغوی ته ورکړی شوي نه و، یاد هم ورته نه و. نبی علیہ السلام د معراج په شپه دې انبیاو ته نه ویلي چې ای د انبیاو جماعته ودرېږئ، اول سورة الفاتحه یې زده کوئ، ځکه زما په دین او شریعت کې بغیر د سورة الفاتحې نه مونځ نه کېږي. مونږ به بانګې دوهل وایو، که څوک مونږ ته یو ضعیف روایت کې یو تاریخي روایت کې دغه ښودی شي مونږ به ورسره تسلیم کو، خو یقینا دغسې تر اوسه پورې نشته دی. یعنی تمام انبیا چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې ولاړو، هغوی سورة الفاتحه په نبی علیه السلام پسې نه ده ویلې. چې کله هغوی ویلې نه ده، د انبیاو مونځ شوی دی، زمونږ د احنافو مونځ په طریقې اولا سره کېږي. که زمونږ د احنافو مونځ ته باطل وی، زمونږ نه مخکې د انبیاء کرامو مونځ ته باطل ووایه، زمونږ د سر کې بیا باطل شي. ما ته یو وایي دا خو تم منې چې د هغوی په شریعت کې نه وه نازله شوې. ما ورته ویل نو ما ته وایي چې نه وه نازله شوې، بیا د مونځ سوال له کوم طرفه راځي؟ خو د هغوی مونځ کېدو بغیر د دې نه هغوی شریعت کې ونه. ما ورته ویل نه ملګريه، امام بخاري باب تړي، باب انما جعل الامام لیؤتم به. امام د دې دپاره مقتدي جوړولی شي چې د هغه اقتدا وکړی شي. مقتدیان دا د امام تابع وي. ما ورته ویل ملګري که امام مقیم وي، مقتدیان مسافر وي، مقتدیان به پوره مونځ کوي په امام پسې، ځکه چې مقتدیان تابع دا د امام وي. ما ورته ویل لحاظه دغه اشکال لی بې ځای دی. دویم زه تاسو ته ویم
د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند اخرنی مونځ دی. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی امامت شروع کړی دی. نبی علیہ السلام د 2 کسانو په اوږو باندې لاسونه کېښودل، جومات ته راغی. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی صورت شروع کړی دی، فاتحه ختمه شوې ده، صورت شروع دی. نبی علیہ السلام پسې شاته اقتدا وکړله، د ته پته ولګېده نبی علیہ السلام راورسېدو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی د امامت نه وروسته شو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام امامت شروع کو. او روایاتو کې راځي فقرأ رسول الله صلی الله علیه وسلم قرات شروع کو من حيث انتهى ابو بکر من السورة. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه ځای نه قرات شروع کو کوم ځای ته چې ابو بکر رضی الله تعالی سورت ته رسیدلی و. یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند اخرنی مونځ اولنی رکعت په امام پسې بغیر سورة الفاتحې نه شو. اوس که زمونږ د احنافو مونځ ته باطل وی، په سر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مونځ ته باطل وی، زمونږ مونځ ته به وروسته باطل وی. او امام ونیفر رحمه الله فرمایي قرآن د حاکمیت دپاره راغلی دی، د په هیڅ میدان کې محکوم نه جوړیږي، دی راغلی د حاکمیت دپاره دی. مخکې چې ولاړ دی امام دی د حاکم دی، وروسته چې ولاړ دی دا محکوم دی. قرآن حاکم ته اجازت ورکوي ته قرات وکړه، محکوم چې وروسته پسې ولاړ دی. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فرمایي عقلي وجه دغه ده، دغه محکوم مقتدي ته امام قرآن اجازت نه ورکوي چې ته قرات وکړي. بهرحال هغه مستقل جدا موضوع ده، خو ما عرض کوو قرآن مجید زمونږ د دین تعصب د بنیاد د چا په تعصب باندې نه دی، زمونږ د مذهب بنیاد هم د چا په تعصب باندې نه دی، بلکې زه خو یو خبره بله کوم. نن په مخ د ځمکه مونږ د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام نوم پیژنو، الحمدلله د موسی علیه السلام نوم پیژنو، د عیسی علیه الصلاۃ والسلام نوم پیژنو، مونږ تورات انجیل زبور نومونه پیژنو، ایمان ورباندې لرو الحمدلله. دا د قرآن برکت دی، دا د محمد رسول الله برکت دی. قسم دی که نن قرآن نه وی مونږ به د یو پیغمبر د نوم سره نه ویشنا، مونږ به د یو کتاب د نوم سره نه ویشنا. دا که مونږ نن پیژنو دا برکت د قرآن مجید. د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله زمانه وه، عراق ته بصرې ته هغې ته عیسایان راله، چیلنج یې ورکړو د مناظرې. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په دغه زمانه کې حج ته تللی و، د حج ورځې وې، او هغه وخت کې حج ډېر مشکله و، پیدل سفرونه به و، په اسونو اوښانو باندې به خلک تله، خو هغه وخت کې عشق او محبت و. نن حج عمرې سفرونه اسان دي، خو محبت او عشق نشته. یو بزرګ لیکي و یو ورځ زه راووتم د کوره، سخته ګرمي ده، دومره ګرمي ده ویل دا څاروي چې دي دا هم سایډ ته شو، د دیوالونو سایې ته شو. یو کس خپې نشته دی، شل دی، ویل دی دغسې په تولیدو خپاړو باندې روان دی لکه د ماشومانو په د کوناټو. ویل ما پې آواز وکړو او پلان کې د الله بنده په دې وخت کې په دې ګرمۍ کې خو څاروي هم سایډ ته شو، ته په دې نور روانې راځه را سایډ ته شه. ویل ما ته جواب راکړو زه حج ته روان یم، دومره میاشتې پاتې دي، که زه آرام کوم سایې ته کېږم زه به خپل ټایم حج ته ونه رسېږم. ویل ما ورته وویل چې ته راځه زه به ستا دپاره د سورلۍ انتظام وکړم. ویل هغه ما ته جواب راکوي، ما ته پلان کیا یو مجرم چې خپل آقا ته روان وي، خپل مالک ته روان وي، یو ګناهګار چې خپل مشر ته روان وي، آیا هغې دپاره دا مناسب دي چې هغه خپل آقا ته په سورلۍ باندې سور ورشي؟ ویل ما چې د خبرې واورېدې ویل زه پوه شوم چې دا د بل میدان سړی دی، دا د عقل والا خبرې نه کوي، دا د عشق والا میدان سړی دی. ویل ما پرېښودلو، ویل دی لاړو. ویل حج ایام چې کله نږدې شو مونږ هم راووتو، ویل حج ته راغلو، د حج ټول ارکان او افعال ادا شو. ویل کله چې مونږ راغلو قربانۍ ځای ته قرباني هم کوله. ویل په دې ځای کې څه خلک راجمع وو، ویل زه هم راغلم چې څه چل دی. ویل په دې ځای کې هم دقه معذوره چې زما ورسره مکالمه شوې وه، ویل دی لګیا دی سوی عربي اشعار وایي، خلک ورنه راجمع دي. ویل دی لګیا دی وایي یا الله زما سره خپې نه وې، زه په تولیدو باندې مې تا د ځان راورسو، ما سره سورلي نه وه، زه پیادل راغلمه، رب ذوالجلال ټول هر څه د حج ارکان مې ادا کړله، اوس قربانۍ موقع ده، ما سره صرف خپل بدن دی، دغه صادر د احرام را سره دی، رب ذوالجلال نور را سره هېڅ نشته دی، په قربانۍ کې ته ما قبول کې وامخلې. ویل په هغه وخت کې دی وفات شو، سایې ورکړل. دې ته عشق او محبت وي. الله دې مونږ او تاسو ته عشق او محبت نصیب کړي. امین. حج او عمره یقین وکړه په دې سره انسان مالداره کېږي، غریب کېږي نه. زمونږ علما دي ته ګورو لوی لوی مالداره وي، عمر کې هم چېرته په زور د خلکو د پیغور د وجې نه لاړ شي،
زموږ علماء طلباو نه تپوس وکړه هغه به 10,000 روپۍ تنخواه خو حج عمره به هر کال کوي دا قبولیت وي الله دې موږ تاسو ټول قبول کړي امین د ابراهیم علیه السلام دعا وه فجعل افئدة من الناس علما لیکي لفظ د مینه استعمال کړی دی او مونږ وایو یعنی دا دعا یې کړې د بعضو خلکو لپاره د ټولو لپاره نه ده و چې د چا زړه کېږي هر وخت چې زه الله ما حرمینو شریفینو ته بوځي الله ما حج عمرې ته قبول کړي دا د ابراهیم علیه السلام هغه دعا ده د په حق کې قبول شوې ده د یو چا چې زړه نه کېږي دا هغه بدنصیبه ده چې د هغه دعا کې نه دی شامل الله دې مونږ او تاسو ټول قبول کړي امین ووایي نو عرض مې کوو عیسایانو چیلنج وکړو ویل مونږ سره مناظره وکړئ امام اعظم ابو حنیفه رحم الله په حج کې دی یو ماشوم را پاسېدو هغه د مناظرې چیلنج یې قبول کو خلک ورته وایي علما ورته وایي صبر وکړه امام ابو حنیفه رحم الله به راشي مونږ به ورته جواب ورکو د امام ابو حنیفه رحم الله د ژوند او زندګۍ اولنی دور کې تاسو ګورئ هغه په علم الکلام او علم المناظره کې تیر شوی دی امام هغه ماشوم ورته وایي دا د دې اهل نه دی چې دا امام صاحب سره خبرې وکړي امام صاحب خو ډېر لوی سړی دی زه د هغه درسونو کې ناست یم زه د هغه شاګرد یم اول دې ما سره خبره وکړي ما دې پړ کړي بیا به زما د استاد سره خبره وکړي د چا ماشوم ونه منل مناظره جوړه شوله سټیج ولګېدو هغه وخت کې به حکومتونو دا ټول انتظامات کول مناظره جوړه شوله هغه ماشوم هم راغی مناظرې ته مسلمانان هم راغلي دي عیسایان هم راغلي دي پنډال مکمل میدان ډک دی مناظره شروع شوله هغه عیسائی خلک مخاطب کړله خلکو ته مخاطب شولو خلکو ته وایي ورته تاسو وایي اتفاق ښه څیز وي که اختلاف خلک ورته اتفاق ښه څیز وي ورته تاسو غواړئ دنیا کې اتفاق راشي ورته چې بالکل غواړو ورته تاسو غواړئ دنیا نه اختلاف ختم شي ورته چې بالکل غواړو د دنیا نه اختلاف ختم شي ورته د اتفاق راتلو فارموله دا ده چې موږ د اتفاق والا اسباب خپل کو او د اختلاف والا اسباب پرېږدو ورته ډېره ښه خبره ده عیسائی شروع شو مناظر مسلمانانو ته وایي تاسو عیسی علیه السلام منئ ورته چې بالکل یې منو ورته مونږ یې منو اتفاق دی چې بالکل ورته تاسو محمد رسول الله نبی منئ مسلمانان ورته بالکل منو ورته مونږ عیسایان نه منو اختلاف راغی دا اختلاف والا ځای دی دا به پرېږدو اتفاق والا ځای به ومنو دنیا نه به خپله اختلاف ختم شي اتفاق به راشي مسلمانان خاموش دغه ماشوم تر مخامخ شو اته مخاطب شو ورته بچیا اتفاق اتحاد خصیص یہ ټول گیت دته مو وایو ورته غواړي چې اتفاق راشي بالکل غواړ ورته عیسی علیه السلام پیژنې ماشوم ورته کم عیسی ورته عیسی علیه السلام نه پیژنې ماشوم ورته کم عیسی خې لږ ماته وضاحت وکړه تعارف وکړه د بار بار تبوس کې ته عیسی علیه السلام نه پیژنې ماشوم ورته کم عیسی علیه السلام خې د ورته عیسی علیه السلام نه پیژنې مناظرې ته راغلی هغه ورته لږ تعارف یې ما سره وکړه کم عیسی خې مړه خو ګنټې پورې د خبره تکرار شو هغه هم خستړی کو عیسی مجبوره کو توجه غواړم خبرې ته خیال کوئ دی خو ویل محمد رسول الله پرېږدی اختلاف دی قرآن پرېږدی اختلاف دی ماشوم ورته کم عیسی خې زمونږ د کلي عیسی خې زمونږ علاقه کې بر یو علاقه ده یو پښتون نه چا تپوس وکړو ویل تاسو پښتنو کې پیغمبران نه دي راغلي نو هغه ورته ویل دا موسی خان او عیسی خان دي نیکونه وه پښتانه نه نو موږ د هر یو بیا چې خان ورسره راشي موږ د پښتون ښکاري نو هغه ورته وایي ته کوم عیسی خې زمونږ د کلي هغه خې بل خې موږ ته وضاحت وکول مړه هغه عیسایي مناظرې مجبوره کو هغه ورته وایي زه هغه عیسی علیه السلام خبره کوم د کم عیسی علیه السلام ذکر چې ستاسو قرآن کړی دی د کم عیسی علیه السلام ذکر چې ستاسو پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی ماشوم جواب ورته ورکوي و یقینا زه هغه عیسی علیه السلام باندې ایمان لرم زما د ایمان حصه ده د کم ذکر چې زما قرآن کړی دی د کم ذکر چې زما پیغمبر محمد رسول الله کړی دی کرمین نه قرآن لري کې کرمین نه محمد رسول الله لري کې بے قسم دی نه بل موسی علیه السلام پیژنم نه بل عیسی علیه السلام پیژنم تاسو زما په خبره ونه رسېدئ دیو خو قرآن نه مې نه لري که قرآن لري کې زه عیسی علیه السلام پیژنم نه بیا او د دیو انداز هم دا وي مولانا کړوي صاحب رحمه الله خپل یو کتاب کې لیکي وایي یو ځای ته عیسایان راغله
ولا کالج پروفیسر ما پسې راغلی او ما ته چې ته راشه ډېر خلک یې ګمراه کړل هلته به شروع شو تاسو چې نن ګورئ د دیو سره هغه تورات انجیل زبور په خپلو نومونو هم نه میلاویږي نن سبا مارکیټ ته ورسه ورته تورات راکه نشته پته هلته چې ته ورسه ورته بایبل راک نو بایبل اردو کې ورته کتاب مقدس وایي عربی کې ورته الکتاب المقدس وایي او په انګریزي کې ورته بایبل وایي دی دوه حصې کړي دي یو ته دی وایي عهدنامه عتیق په دې عهدنامه عتیق کې تورات او زبور او مخکې صحیفې راجمع دي دویم ته دی عهدنامه جدید وایي نوې عهدنامه دی کې بیا زبور راجمع کړی دی انجیل راجمع کړی دی کې نوې نشته زړې نشته دی او بیا عجیبه خبره ده ته ورته ووایه راکه انګریزي کې دربکي ورته پښتو کې راکه دربکي ورته اردو کې راکه ورته په کومه ژبه کې چې نازل شوی دی هغې کې راکه هغه نشته دی دا یو د قرآن حیثیت دی امتیاز دی چې په کومه ژبه کې دی نازل شوی دی په هغه ژبه کې په هغه شکل کې نن موجود دی نو مارز کو د تورات انجیل زبور بایبل هغه نو یو ځای ته دیو مولیان راغلي مسلمانان به راګیر کړه ورته ویل ته ستاسو کې قرآن کې دي چې موږ تورات انجیل زبور باندې ایمان لرو جی بالکل شته دی بایبل دا کومه نسخه چې دیو سره ورسره ده دا زموږ ایمان د یاد ساتئ ما یو عقیده تاسو ته ویله چې الله څو کتابونه نازل کړي دي وایي څوک نازل کړي د دې سره څه صحیفې دي زموږ ایمان دی موږ په دغه ټولو باندې ایمان ساتو خو د دې سره به دام دویم عقیده یاد ساتئ د دې سره زموږ عقیده دام ده چې کم تورات انجیل زبور نن سبا د اهل کتابو سره ورسره دي دا هغه تورات انجیل زبور نه دي کوم چې د الله د طرف نه نازل شوي دا دیو په خپلو ګوتو لیکلي دي قرآن تصریحات موجود دي قرآن موږ ته وایي یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله په خپلو ګوتو باندې لیکل کوي به الله طرف ته منسوب کوي وایي دا د الله د طرف نه دي قرآن ځای په ځای موږ ته وایي دیو لفظي تحریف هم کړی دی دیو معنوي تحریف هم کړی دی د دیو سره هغه تورات انجیل او زبور نشته ری مونږ ایمان لرو خو په هغه تورات انجیل زبور چې کوم د الله د طرف نه انبیو ته نازل شوي کوم چې نن سبا د اهل کتابو سره دي په دې باندې ایمان نه لرو دا د خپل جوړ شوي کتابونه دي مولانا کډوي سے فرمای وللتي مجلس به ولګو یو مسلمان به راپاسو ته تورات انجیل زبور منی بالکل منم نسخه به مخې تکړه دا واخله هغه به ورته ویل دا خو تاسو رضان نه جوړ کړی دی اصلي نه دی نو دی مولا به ورته څه ویله ویل اصلي کوم ځای کې دی اصلي ته راوړه سړی به ورته غلی شو مولا کډوي صاحب وایي ویل ما ورته یو څو کسان پوه کړه مجلس کې ویل یو سپین ږیری مې ورولېږو یو ځوان مې ورولېږو مجلس چې ختم شو د یو مسلمان راپاسه ورته ویل تاسو زبور انجیل منئ بالکل منو د انجیل دی ومنه ابه ورته وی ویل دا خو هغه انجیل نه دی چې کوم د الله له طرف نازل الله تاسو رضان نه جوړ کړی دی اصلي نه دی دا ابه ورته ویل صحیح ویل اصلي کوم ځای دی اصلي ته راوړه دا به چوپ شو یو سپین ږیری پسې پاسېدو مولانا کډوي صاحب تربیت کړو پاسېدو ورته هلکه ته ابراهیم علیه السلام پیژنې بالکل پیژنم ایمان پې لرې جی بالکل لرم زه ابراهیم یم په ما ایمان راوړه ابه ورته دغسې وکړه وایي ته به ابراهیم یې خو جعلي ابراهیم به یې نو دی ورته ویل هغه اصلي کوم ځای دی اصلي ته راوله بل پسې پاسېدو تورې ګیري والا ځوان ویل لکه عیسی علیه السلام پیژنې بالکل ایمان پې لرې بالکل لرم زه یم په ما ایمان راوړه او ورته ویل ته خو عیسی علیه السلام نه یې ته به یې خو جعلي به یې نو دی ورته هغه اصلي کوم ځای کې دی اصلي ته راوله نو چې یو مجلس کې ورسره دا وکړه سړي خپې سپکې کړه هغسې نه ووت بهرحال ما عرض کوو محترمو تورات انجیل زبور چې کوم د الله د طرف نه نازلو هغه نن په مخ د ځمکه باندې نشته دی صرف دا یو قرآن دی چې دی په خپل اصلي شکل کې الحمدلله نن هم موجود دی د پوره انسانیت ته دعوت ورکوي ما د یو صحیح مناظر انټرویو کې تا د یو مناظرو عالمي سطح باندې دنه تپوس کوي وایي ته څه مسلمان کړي دی ورته وایي د قرآن یو آیات مسلمان کړم ورته کوم آیات مسلمان کړي د دې ډېر اوږده تفصیلي انټرویو وز هغه تفصیل نه کوم صرف هغه یوه نقطه تاسو ته راخلم کېدم ورته کوم آیات مسلمان کړي څنګه مسلمان کړي دی ورته وایي یو زمیندار کاکاو ما د زمیندار کاکا عیسائی کول غوښتل ویل هغه عیسائی هغه مسلمان زمیندار کاکا ډېر کلک سړی و ډېر زورور سړی و ویل ما ورته دلایل ویل دی په دلایلو باندې نه پوهېدو ویل ما ورته لالچ ورکوو دی لالچ قبلولو ته تیار نه و ویل ډېر اوږد بحث هم وشو اخره کې هغه سپین ږیری زمیندار کاکا ماته وایي
تما د اسلام نه اړول غواړي د پورا علاقې مشر ما ته وایي تما د اسلام نه اړول غواړي ما ورته اوزري د اسلام نه اړول غواړم ما ته ولې مې اسلام نه اړې ول ما ورته چې ځکه اسلام نعوذ بالله باطل دین دی وایي ما ته وایي څه کېنه لږ صبر وکړه ول کور ته لاړو او داسې وکړو قرآن مجید نسخه راواغستل راوړه ځکه لا یمسه الا المطهرون ناپاکۍ بې اودسۍ حالت کې قرآن تلاس نشي نږدې کولی ول هغه زمیدار کاکا د قرآن نسخه راوړله ما ته په میز ټیبل باندې کېښودله ما ته وایي دا قرآن د رسول الله د اسلام د حقانیت او د صداقت دلیل دی که ته ما د اسلام نه اړول غواړې نو ما بیا تا ته مطالبه دا ده چې په دې قرآن کې ما ته یوه غلطي وښیه زمیدار کاکا مطالبه سو قرآن کې یوه ما خبره پوهېږئ که نه ول ما ته قرآن کې غلطي وښیه ول ما ورته ټیک ده ول تاریخ مې مقرر کو زه به په پلانکي تاریخ راځم قرآن کې به غلطي ښیم ته به اسلام پرېږدې ټیک ده ول زه را روان وم ول ما زړه کې وی چې سودا خو ډېره اسانه وشوله هغه نادان ته نه و پته سودا ډېره مشکل وشوله دته نه و پته دغه قرآن دی کله چې د دې سره د عربو د سختو مشرانو واسطه راغله دا اواز د هغوی غوږونو ته ورسېدو هغې مجبوره کړله ځان ته یې راښکله دته نه و پته د هغه قرآن دی کله چې جناتو واورېدو د هغوی د سترګو نه اوښکو دارې وهلې هغوی ایمان راوړو ته مجبوره شو دته نه و پته د هغه قرآن دی د عمر فاروق غوندې کې سختو خلکو چې واورېدو هغې ځان ته راښکله ایمان راوړو ته مجبوره کړله دته نه و پته د هغه قرآن دی چې کله کاڼو م واورېدو کاڼي په خپل ځای باندې نه شو ټینګ دته نه و پته د هغه قرآن دی په کاڼو کې لارې جوړې کړلې په غرونو کې لارې جوړې کړلې انسانانو کې لارې جوړې کړلې په سختو خلکو زړونو کې لارې ویستلې دته نه و پته د هغه قرآن دی امام شریعت سید عطاءالله شاه بخاري جیل کې دی د ختم نبوت په حوالې سره د شپې سزا ورته اورولې شوې ده شاجي به ټوله شپه میچنه تاوهي شاجیره شپې میچنه تاوهي د قرآن تلاوت هم کوي نږدې د یو غیر مسلمه افسر دفتر دی هغه غیر مسلمه په غوږونو باندې د قرآن آواز لګېږي هغه برداشت نشي کولی هغه راوځي امام شریعت ته وایي عطاءالله شاه بس کیجیے عطاءاللہ شاہ بس کیجئے عطاءاللہ شاہ بس کیجئے اگر 2 آیاتیں اور پڑھ لی تو سینہ پھٹ جائے گا اور تو یہ بس کا کہ 2 آیاتوں نے دی نور ویلا سینہ میں وچھا ہو دی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر حضرت مولانا مفتی ندیم صاحب حضرت مولانا مفتی ندیم صاحب دی وی ولزراغلم ما د یورپ راهب خانه ملاو کړی ما ورته ویل دغسې د یو سړي سره مې ټایم ایښی دی ما ته قرآن کې غلطي پکار ده ویل هغوی ویل چې 3 ورځې ټایم یې راکړو ویل 3 ورځې بعد ما رابطه وکړه ویل هغوی سره غلطي نه وه چې ما ته وښیي نن هغه خلک ټول څوک چې ټول عمر د قرآن دشمنۍ کې تېروي د قرآن بېادبي کوي ګستاخي کوي سیزي نن په میدان کې یو زمیدار کاکا چیلنج کړي دي د زمیدار کاکا د چیلنج جواب د ټول یورپ سره نن نشته مناظر وی ویل زه بازار ته لاړم ویل ما د اردو ترجمې والا قرآن راواغستو زه رالم کور ته ویل قرآن مې په دې نیت شروع کو چې ما ته په قرآن کې غلطي میلاو شي چېرته د الفاظو غلطي چېرته د معنی غلطي چېرته د فصاحت بلاغت غلطي چېرته د حقانیت د واقع نه خلاف غلطي ویل قرآن مې شروع کو بقره ختم فاتحه ختم شوله بقره ختم شوله مائده نساء ختم شوله د قرآن 114 سورتونه 30 سپارې ختم شولې ما ته قرآن کې غلطي ملاو نه شوله ویل ما دوباره شروع کو دا اولی سپارې اخرنی پاودې آیات ته راغلم ود کثیر من اهل الکتاب ما وتاته الله وایي مؤمنانو غواړي ډېر د اهل کتابونه لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا چې تاسو ستاسو د ایمان نه پس مرتد کی واپس هم کفر ته بوزي الله دې ولي کوي دسي حسدا من عند انفسهم زړونه د کینې او د بغض نه ډک دي الله ولي دې حق نه پیژني من بعد ما تبین لهم الحق حق پیژني حق ورته د روښانه نور غونته کې څرګند او ښکاره شوی دی صرف زد راغستې دي دی وی دې آیات ته چې راغلم ویل ما ته ذهن ویل ودرېږه د آیات مې بار بار مطالعه کو ویل زمونږ عقیده دا وه چې دا قرآن نبی علیه السلام 1400 سال مخکې د ځان نه جوړ کړی ویل آیات ما ته وایي
چې که دا قرآن نبی علیه السلام د ځان نه جوړ کړی دی نو بیا ته چا ورښودی چې یو کس به 1400 سال بعد راځي کمره کې به کینی دا کار به کوي. تاسو ګورئ د یورپ راهب خانو ورله غلطي ورکړله ورویښوده نه قرآن اول نه اخره پورې وکړو غلطي میلاو شوه نه. اوس اسلام نه قبلول خالص زد وکړو. دی وایي ما ته خپل زړه وایي چې که دا قرآن د الله کتاب نه وي نبي علیه السلام د ځان نه جوړ کړی بیا ته چا ورښودی. ویل بیبي ته مې آواز وکړو بیبي ته مې ټوله قصه وکړه. ما ورته ویل بیبي څه کوو؟ ویل ما ته وایي چې که ته هر څه کې زه خو مسلمانېږم. ویل ما ورته ویل چې صبر وکړه. ویل بیبي مې د ځان سره کړله نږدې یو مدرسې مولانا صاحب ته ورغلو. ما ورته ټوله قصه تېره کړله. ما ورته ویل مولانا صاحب ما تر قرآن حقانیت ښکاره شوی دی ما تر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صداقت ښکاره شوی دی ما تر اسلام حقانیت ښکاره شوی دی مونږ ته کلمه ووایه چې مسلمانان شو. محترمو دا قرآن مجید تر ننه محفوظ دی او دا به تر قیامته پورې محفوظ وي. د الفاظ هم محفوظ دي د معنی هم محفوظ ده. تاسو ګورئ زموږ د حفظ مدرسې دا تجوید دا ټولې شعبې د قرآن د الفاظو خدمت دی. دا ترجمه دا تفسیر دا علوم د قرآن دا قرآن د معنی او د غیر مضمون حفاظت دی. دا مدرسې زموږ د قرآن د حفاظت مرکزونه دي. یقین وکړه نن په 14مه صدۍ کې اسلام په خپل اصلي شکل کې محفوظ دی. الحمدلله ووایه قسم دی دا د دې مدرسو د دې علماو برکت دی. کومه معاشره کې چې دینی مدرسې ختم شو یا لحق علما ختم شو هلته اسلام اصلي شکل نشي پاتې کېدی. تاسو بر بغداد نامه اورېدلې وي دا د مسلمانانو علمي ښار و مسلمانانو فخر کوو پې. نن هم زموږ کتابونو کې بغداد بغداد ذکر شته. موږ خپلو ابتدایي طالبانو ته سبق وایو موږ ورته بچې دا یاد نسبت دپاره راځي لکه بغدادیون هندیون هغه بغداد بغداد زموږ کتابونو کې تر اوسه شته دی. لیکن په دې بغداد یو انقلاب راغی. د بغداد نه مدرسې واغستې علما یې ته واغسته. نن اقه بغداد ته ته لاړ شه هغه خلک اسلام هم نه پېژني. مسلمانان دي خو اسلام نه پېژني. شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثماني صاحب دامت برکاتهم العالیه خپله سفرنامه کې لیکلي وي زه بغداد ته لاړم. ویل چا نه مې تپوس وکړو دلته دیني مدرسې شته و یو ځای راوخورو چې هلته لاړ شه. ویل زه چې ورغلم مدرسې ته ورغلم هغه مدرسې والا مې وکاته ویل مړه دا پته هم نه لګېده چې دا خلک مسلمانان دي او که نه د اسلام څه اثار په نظر نه راتله مدرسې والا. علم او دین دا خو لري خبرې دي. ویل اخره کې چې راتلم هغه سپین ږیري محتمم صاحب ډېر زیات وجړل ږیرې په اوښکو لمده شوله. ما ته وی د پاکستان مسلمانانو ته زما پیغام ووایه او پاکستانیانو هغه د بغداد عالم ما او تا ته پیغام را لیږي. ویل پاکستانیانو ته ووایه چې او د پاکستان مسلمانانو الله د علم او د مدرسو د غنیمت مونږ بغداد والا ته راکړی خو مونږ بغداد والا ناقدري وکړله الله رانه هغه نعمت واغستو. نن په سرو سترګو ژاړو خو هېڅ په لاس نه راځي. د پاکستان مسلمانانو الله د علم او د مدرسو د غنیمت و ستاسو ته درکړی. خبردار ناقدري ونه کوي ورنه الله به ستاسو نه واخلي بیا به تاسو هم زمونږ په شان په سرو سترګو ژاړئ خو هېڅ په لاس نه درځي. قدر به کوي انشاءالله. محترمو د دې قدر دا دی خپل بچي دې ته راولېږئ. دا مدرسې د دې علماو سره څنګ به څنګ ودرېږئ د دې ملګرتیا وکړئ یوازې تنها مه پرېږدئ. د دې سره مالي تعاون وکړئ. مولانا صاحب حافظ صاحب قاري صاحب ته راشه ورته مولانا صاحب دا مدرسې یوازې ستا نه ده دا دین او قرآن یوازې ستا نه دی دا زموږ د ټولو شریک دی. دا خدمت به د نن نه پس په شریکه کوو. دننه ته خدمت کوه بهر ضروریات د دې به زه پوره کوم دا خدمت به زه کوم. بیا چې د قیامت په ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاویږو د الله پیغمبر ته به ویلی شو الله پیغمبره زه ډېر کمزوری وم زه ډېر بېوسه وم خو ما دومره کړي وه کله چې ټوله دنیا د مدرسې او د علم او د علما خلاف راجمع وه الله پیغمبره ما دې مولا ته ما دې عالم ته ډاډ ورکړی و دا علما مې کلک کړي وو مضبوط کړي مې وو
د خپل بچي د خولې نوڼۍ مې راغستې وه امې د دې علماو سره نیمه کړې وه ما په خپل دیاړۍ کې هم د دې ویسه کړې وه ما په خپل تنخوا کې هم د دې ویسه کړې وه ما په خپل تجارت کې هم د دې ویسه کړې وه ما په خپل کاروبار کې هم د دې ویسه کړې وه څنګه چې مې د بچي ضروریات پوره کول دغسې مې د دغه مدرسې د طالب ضروریات پوره کول څنګه چې مې د کور ضروریات پوره کول دغسې مې د مدرسې ضروریات پوره کول الله پیغمبر دغه مې کړي وو بیا به هم هلته سترګې اوچتې ټیټې به نه وي انشاءالله کوو به ما سره د چا واده ده چې د دې مدرسې سره به د دې علماو سره په خپل دیاړۍ کې تجارت کې کاروبار کې زمیندارۍ کې تنخوا کې به درې مهیسه کې به را سره دیو شریکې واده را سره څوک کوي زه دواړه لاسونه دواړه پوره اوچت کې شیطان ملا پې ماته دا به واده وي انشاءالله مړه په زوره ووایي واده ده واده ده الله دې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین دا پروګرام نه بعد به ان شاء الله قاری صاحب دې سره څوک میلاو شي چې د مدرسه کې څه ضرورت دی به مونږ پوره کوو لاس اوچت کوي بس دعا کیږي لاس اوچت کوي څوک په میلاو شي چې د مدرسه کې څه ضرورت مونږ به پوره کوو وعده ده کنه میلاو به شي ان شاء الله جزاک الله مدرسې ضروریات په موږ او تاسو ټولو باندې پوره کول لازم دي واجب دي تاسو که کوم مال مدرسو کې دلته ولګوئ الله به درته په نور کې برکت واچوي انشاءالله مصیبتونو مشکلاتو نه به مو ساتي نو قاري صاحب اعلان وکړو ټول ملګري خپل وسه پورې د چا د لاکو وس کېږي د 50 زرو کېږي د 10 زرو کېږي د 1000 روپو کېږي چې خپل مولانا صاحب سره میلاو شو او د مدرسې ضروریاتو کې ټول حصه واخلو ټیک ده که نه انشاءالله ټیک ده انشاءالله یقین وکړه تا چې 1000 ولګولې دې بدل کې به الله 2000 درکړي د یقین وسه